هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي په هغه کلي کې خدای اوس هم بارانونه کوي. زه د بندي مارغانو ژبه زده کول غواړم، ما ته بازار کې د پنجرو نه اوازونه کوي. هغه چې رونه یې وژلي وو د لارې په سر، هغه سړی اوس په جومات کې اذانونه کوي. لور مې ګوډۍ غوښته او ما له په ژړا راغله، ما زر کلاره کړه چې مه ژاړه بلا راغله. خور به مې ښار کې قیمتي جوړه راواخیسته چې لالا همدا به راته اخلي که تنخوا راغله. زه دومره درد ولې محسوس کړم چې زړه له راشي. دا سړی څوک دی، زما څه کېږي او څه له راشي. دا چې تازه دی د جومات د مسلو صفونه دلته اکثر چې څوک وزګار شي نو منزله راشي. چرته یې مین ګوري قبرونه درپسې، څوک وهي سینې او څوک ډولونه درپسې. دا خلک تیاره کې پاتې شوي دي مولا، پوهیږې که چې نه کوي منځونه درپسې. لور مې ګوډۍ غوښته او ما له په ژړا راغله. لور مې ګوډۍ غوښته او ما له په ژړا راغله. ما زر کلاره کړه چې مه ژاړه بلا راغله. خور به مې ښار کې قیمتي جوړه راواخیسته چې لالا همدا به راته اخلي که تنخوا راغله. په دروازه کې د سپوږمۍ چې به رڼا راغله، ما وی چې ته به یې او دې کې به هوا راغله. زما او تا کیسه د لمر او د ګلاب کیسه ده، ته مې تپوس له راغلې او په ما کې سا راغله. یوه د شاتو مچۍ جال ته د جولا راغله، ما له په دغه وخت کې ژوند پورې خندا راغله. ما به خندل چې څوک مین به مې په لاره لیده، نن چې مې وژړل په ځان پورې خندا راغله. بهترین دی یار، ډېر ښه یار. مهرباني هغه چې هېڅ نه وم ډېر څه شومه، هغه چې نه راتله لیدو له مې دنیا راغله. پروازه پاسه د خپل زړه د کوټې ور پورې که، د ایمان شمه د ساته د وخت هوا راغله. جی ارشاد. زه دومره درد ولې محسوس کړم چې زړه له راشي. دا سړی څوک دی، زما څه کېږي او څه له راشي. دا چې تازه دی د جومات د مسلو صفونه دلته اکثر چې څوک وزګار شي نو منزله راشي. د تور کفن خاوندان زه پیژنم، ما لیدلي دا کله کله چې خیرمار یې زموږ وره له راشي. زموږ په مرګ چې څوک خفه وي نو په کټ مو ژاړي، زموږ په مرګ چې څوک خوشحال وي نو په کټ مو ژاړي، چې په ښادۍ مو څوک خفه وي نو واده له راشي. دغه پرواز د خودکشۍ سره سلا کړي وي، دا چې ماښام شي او خپل ځوړند دیوال له راشي. ډېر ښه یار. مور مې یادېږي، فریادونه مې د خولې نه وځي. داس ویلي دي او که اور مې د سینې نه وځي. خالي خالي کټ ته دې ګورم ماښام شو مورې، چرته یې غږ راو که زړه مې د پردې نه وځي. ډېر ښه یار، ډېر ښه زبردست. ډېره مننه. هغه چې نه پکې څوک مینه نه منځونه کوي، په هغه کلي کې خدای اوس هم بارانونه کوي. زه د بندي مارغانو ژبه زده کول غواړم، ما ته بازار کې د پنجرو نه اوازونه کوي. هغه چې رونه یې وژلي وو د لارې په سر، هغه سړی اوس په جومات کې اذانونه کوي. هغه چې رونه یې وژلي وو د لارې په سر، هغه سړی اوس په جومات کې اذانونه کوي. زه په دفتر کې د تسبو توهین ته ډېر خفه شم چې هوښیاران پې د یارانو غیبتونه کوي. د ژوند په ښار کې مونږ او خلکو کې بس دغه فرق دی چې پکې مونږ زړونه وهو او خلک زړونه کوي. دا چې ګلونه یې ځانونو نه سنډي پروازه، همدغه خاوره خو دا رنګ په رنګ ګلونه کوي. چرته یې مین ګوري قبرونه درپسې، څوک وهي سینې او څوک ډولونه درپسې. دا خلک تیاره کې پاتې شوي دي مولا، پوهیږې که چې نه کوي منځونه درپسې. دا خلک تیاره کې پاتې شوي دي مولا، پوهیږې که چې نه کوي منځونه درپسې. پرېږدي چې چرته خپل خپل کار وکړي دا خلک، جوړ دي د پټکیو کتارونه درپسې. دوی لکه چې ظرف ته مینې نه دی پیژندلی، دا چې کال په کال وهي ځانونه درپسې. ډېر ښه یار. او خدای منې که 2 ساعته هم درپسې ښه یم، خدای منې که 2 ساعته هم درپسې ښه یم، څو ځلې مې وکړل علاجونه درپسې. بهترین دی یار.
نه مې رسي هېڅ قسمه لاسونه په وختونو خدای ته مې نیولي دي لاسونه درپسې ډېر ښه یار نه مې رسي هېڅ قسمه زورونه په وختونو خدای ته مې نیولي دي لاسونه درپسې ستا د نظریې قایل بې ژبې شو پروازه تیرې په مخونو کړل لاسونه درپسې ډېر ښه